بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی پروګرام مشر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب، ډایرکټر پاکستان سټډي سنټر، د مفکورې مشر حیات روحاني صاحب او دریاب په کوزه کې د کتاب لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب او نورو ټولو ملګرو پوهانو، السلام علیکم. دریاب په کوزه کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب کتاب دی. ما کوشش کړی په دې کتاب میں یو لنډه شان ریویو لیکلی ده، خو څنګه چې دا کتاب هغه نوعیت د نورو کتابونو نه مختلف دی، نو زما هغه ریویو به هم هغه شان ټیکنیکل او فارمل ریویو نه وي، او تاسو ورته یو قسم له زما تاثرات ویلی شئ. او ما کوشش داسې کړی دی د ریویو په باره کې دا یوه خبره چې څوک په یو کتاب ریویو کوي نو هغه د لیکوال چې کم کتاب لیکلی دی او هغه یې مخې ته پروت دی په دغه کتاب د ریویو کی، او نه چې په هغه کتاب کم کتاب چې د ریویور په خپل مایند کې یو کتاب پروت دی چې باید د لیکوال داسې کتاب لیکلی وی داسې لیکلی وی، هغه کتاب نشته. نو ما هم کوشش کړی دی کم کتاب چې عبدالرؤف رفیقي صاحب لیکلی دی د دې ریویو مې کړی ده، او کوشش دا کومه چې دا چې کم ما لیکل کړي دي چې د دې کاغذ نه تاسو ته ولولو چې یاره خبرې ډېرې اوږدې نه شي. د پښتو اکیډمۍ بلوچستان کوټې لخوا په مارچ 2022 کې د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي 9 جلد کتاب دریاب په کوزه کې چاپ شو. دا یو کتابي قاموس دی چې په 50,029 مخونو مشتمل دی. د ښاغلي رفیقي د وینا مطابق هغه فارسی، عربی، اردو او د نورو نړیوالو پرمختللو ژبو د علمي شتمنیو نه انسپایر شو او دا کتابي قاموس یې مرتب کړو. د دې نه وړاندې هم داسې یو بل لوی کار د ویاړلي په نوم کړی دی چې ورپکې د 22,000 علمي ادبي رجالو د ښځینه لیکوالو او غیر پښتنو په شمول چې پښتو ته یې کار کړی دی هغه یې په دغه کتاب ویاړلي کې شامل دي. پیژنګلو پکې د دغه مختلفو لیکوالانو کړ. دریاب په کوزه کې د اول نه تر کال 2021 پورې په مختلفو علومو د لیکوال د وینا مطابق د پښتو د 25,000 کتابونو پیژنګلو کړې ده. دا تاسو چې دا په 9 جلده کې کم کتاب وینئ په دې کې د پښتو 25,000 کتابونه د هغوی پیژنګلو ده کړې ده. د دې کتاب د مختلفو جلدونو موضوعات څه په دې ډول دي. 9 جلد کتاب دی. لومبی جلد چې دی هغه دین پوهنه ده، دویم جلد ژبه او ادبیات، دریم جلد نثري ادبیات، څلورم جلد شعري ټولګې، پنځم جلد منظوم ولسي ادبیات، شپږم جلد د چلند او ټولنې علوم، اووم جلد نومیالي علم الرجال کم چې د دوی په دغه موضوع باندې بل یو ځانګړی کتاب بل هم چاپ دی، اتم جلد عمومي طبي او ساینسي علوم دي کم چې په پښتو کې په دغه علومو کتابونه لیکلی شوي دي د هغه کتابونو پیژنګلو ده. نهم جلد د ټولو کتابونو د نومونو الفبایي نیولیک چې کوم کتاب په کم جلد کې په کم مخ دی. دا نهم جلد موږ هغې ته ویلی شو چې هغه یو قسم له د دې ریسرچ پروجیکټ یو کنکلوژن دی چې ډاکټر صاحب ورکړی دی. نو هغې نه بیا تاسو ته ریسرچرانو ته ډېر په اسانۍ سره کې یو کتاب ګوري هغه په الفابیټیکل آرډر کې هلته موجود دی، هغه په اسانۍ سره پته لګي چې دا کتاب په کم جلد کې راغلی دی، په کم پیج نمبر راغلی دی. د ښاغلي ډاکټر رفیقي نه وړاندې چې په دې موضوع چا کومه مقاله، کتاب یا مضمون لیکلی دی نو هغه دا کوشش هم کړی دی چې په مقدمه کې د هغوی یادونه هم کړې ده. په لومبي جلد کې د هغې ذکر کړی دی. اگر چې په دغه موضوع د ټول شوي کار جاج نه دی اغستی شوی خو بیا یې هم د اهمو کارونو جایزه اغستې ده. په اړوند د موضوع چې د وړاندې نه کوم کار شوی دی او دوی جایزه اخستې ده په هغوی کې دا کارونه شامل دي. دا دوی په دې خپل کتاب کې ذکر کړي دي. د کابل په کلنۍ مجله کې د امین الله خان زمریالي مقاله، د راز محمد ویخ پښتو کتابونه،
د ښاغلي رفیقي د تحقیق تر مخه په باقاعده توګه په پښتو کې په کتاب پیژندنه لومبی کتاب د راز محمد ویخ دی چې 2015 آثارو ذکر لري. په دغه کتاب کې د 2015 کتابونو پیژنګلو شوې ده. په دې موضوع حبیب الله رفیع هم کتابونه او مقالې لیکلي دي. لیکوال د حبیب الله رفیع د دې آثارو ذکر کړی دی: د پښتو پانګه، د پښتو کتاب خود، د وږمو نښې، د جهاد ادبي کتاب خود، زلمی هیوادمل د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه د خپل 10 کلن کار په هنداره کې، او عبدالباری غیرت آثار چافی در معضله افغانستان مقالې په دې موضوع چاپ دي. عبدالله بختانی خدمتګار د پښتو چاپی اثار، فردل خان خټک د پښتو چاپ کتابونه، عبداللطیف مل شنواری د پښتو چاپی دیوانونه، افضل رضا د پښتو کتابیات، زدران ګل زرک په افغانستان کې نشر شوي آثار، اسماعیل یون د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو کتابونه، تاج محمد یاری د کابل پوهنتون د پښتو مونوګراف، پریشان خټک د پښتو چاپ کتابونه، مستعلی نیازی 1201 تر 1454 د افغانستان مطبوعات، غوټۍ خاورې د پښتني فولکلور جامع کتاب خود لیکلي دي، کوم چې رفیقي صاحب په دې خپل کتاب کې یاد کړي دي. محمد نواز طاهر برټش میوزیم کې د پښتو کتابونو کیټالاګ، بلوم هارت د اثر ژباړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې رفیقي صاحب چې د محمد نواز طاهر برټش میوزیم کې د پښتو کتابونو کیټالاګ د بلوم هارت د اثر ژباړه نومي کوم کتاب ذکر کړی دی، دغه کتاب په کال 1893 کې چاپ دی او دغه کتاب پوره نوم دی Catalog of Hindi, Punjabi, Sindhi in Pashto printed books in the library of the British Museum. په دې کتاب کې د پښتو د چاپ کتابونو پریس د 215 مخ نه د 240 مخ پورې درج دی او په نورو کتابونو کې د هندۍ، سندۍ او پنجابۍ د چاپ کتابونو پریس درج دی. زما د معلوماتو تر مخه د پښتو د چاپ کتابونو دا لومبی کیټالاګ دی چې په 1893 کې چاپ شوی دی، د بلوم هارت والا چې کوم کیټالاګ دی. ښاغلي رفیقي د دې ذکر شوو مقالو کتابونو نه علاوه د پښتو د قلمي نسخو پریستونه هم کتلي دي او په خپل دې کتاب کې د هغوی یادونه کړې ده. د پښتو د قلمي نسخو په پریستونو کې د شریف الله دوست د افغانستان د علومو اکیډمۍ د پښتو خطي نسخو تحلیلي څېړنه، د زلمی هیوادمل د پښتو ادبي تاریخ خطي منابع، د تاشکند، دوشنبه، ماسکو، لیننګراډ او ایران د کتابخانو د پښتو د خطي نسخو پرست، د هند د کتابخانو پښتو خطي نسخې، د عارف نسیم فهرست مخطوطات پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون، د شهسوار سنگروال نیازی د برطانیې کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخې، د صدیق الله رښتین د پښتو قلمي نسخې، د محمد ابراهیم د پښتو 108 قلمي نسخو لنډه پیژنګلو، د رحمت بیبي د سویلي پښتونخوا پښتو خطي پانګه، د عبدالله بختانی خدمتګار د قرآن شریف ځینې خطي نسخې، تجویدونه، تفسیرونه، مفسران او مدرسې وغیره آثار شامل دي. لکه څنګه چې وړاندې ذکر شو چې په دې موضوع خور ورکار د وړاندې نه لږ موجود و، خو دومره په جامع انداز کې کار صرف ډاکټر رفیقي کړی دی چې دا په پښتو کې د خپل نوعیت وړومبی کار دی. په دې کتاب کې یوازې د پښتو د کتابونو پیژنګلو نه ده شوې بلکې د لیکوال په هکله هم بنیادي معلومات ورکړي دي، لکه د لیکوال پوره نوم، د پلار نوم، قام، قبیله او د لیکوال د مړینې په صورت کې د هغه د مرګ نیټه هم ورکړې ده او داسې نور معلومات ورسره هم شامل دي. موږ وینو چې په تذکرو او ادبي تاریخونو کې هم د یو لیکوال په هکله بنیادي معلومات هم مختلف لیکوالانو بیل لیکلي وي. ښاغلي رفیقي کوشش کړی دی چې دغه ټول ماخذونه هم ښودلي دي او کوم چې د هغه د معلوماتو تر مخه باوري ماخذو د هغه په حواله دغه معلومات ورکړي دي. د یو لیکوال د ژوند په هکله کره معلومات وړاندې کول به یقینا د راتلونکو محققینو دپاره اسانتیا پیدا کړي. د ښاغلي رفیقي دا کار خپل څه امتیازات هم لري، لکه مخکې موږ ولیکل چې په دې موضوع نور کارونه هم شوي دي، خو هغه کارونه او د ډاکټر رفیقي د دې کار چې موږ کمپیریزن وکړو نو د خپل څه ډسټینکشنز دي او هغه دا دي چې رفیقي صاحب د موضوعاتو یا د مضامینو په ترتیب د پښتو د کتابونو پیژنګلو کړې ده.
بل دوی د دې کتاب په هر یو مخ لږ تر لږه د یو کتاب د مخپاڼې عکس ورکړی دی. دا کتاب که تاسو چا نه کتلی نو تاسو وګورئ، کم از کم په یو پیج تاسو ته د یو کتاب ټایټل پیج د هغې تصویر چې کوم دی نو هغه دوی هم ورکړی. مطلب دا دی چې دغه معلومات ټول داسې د سیکنډري سورسز نه یا په پټو سترګو را جمع شوي نه دي، بلکې دوی په خپله فزیکلي هغه کتابونه لیدلي دي او بیا دغه کتاب تصویر هم اخیستلی دی چې په خپل کتاب کې هغه ورکړي دي. دریاب په کوزه کې یو داسې کتابي قاموس دی چې محققینو ته به ترې ډېرې ګټې ورسیږي. د کتاب لیکوال ډاکټر رفیقي هم د دې کتاب ځینې مقصدونه مخې ته ایښودلي او ذکر یې هم کړی دی. هیله ده چې د لیکوال دغه مقاصد به حاصل شي او خلکو ته به دا فایده هم ورسیږي. څېړونکي به خبر شي چې په یوه نامه څومره کتابونه لیکلی شوي دي او بیا په یوه موضوع څومره کتابونه لیکلی شوي دي. د یو بل نه د ناخبرۍ د وجې نه د یو کتاب څومره ترجمې شوي دي. په دې ځای کې زه د یوې خبرې یادونه ضروري ګڼم. دا څه چې زه ستاسو مخې ته لولم نو دا ریویو ما په جون 2022 کې په دې کتاب لیکلی وه، په کوم وخت کې چې په بلوچستان یونیورسټۍ کې د ډاکټر رفیقي صاحب د دې کتاب د مخکتنې پروګرام و او ډاکټر صاحب ماته ویلي و چې یاره تاسو به د خپل تاثرات په دغه پروګرام کې شریکوئ، خو د دوی د هغه کتاب د مخکتنې د پروګرام نه یو 2-3 ورځې مخکې زه بیا جرمني ته لاړم نو ما دا لیک چې دی د دوی سره بیا شریک نه کړی شو، خو په فیسبوک باندې ما څه حصه د دې ورکړه. نو کله چې ما دا لږ د دې څه یو پارټ په فیسبوک ورکړو نو ما ته یو کس په میسنجر کې یو میسج وکړو او هغه ما ته وویل چې تا خو ډېره ښه ریویو لیکلې ده، خو ته ما ته دا ووایه چې دا کتاب چې دی دا په ریسرچ کې راځي او که نه راځي. نو هغه ته ما وویل چې دا خو ډیپینډ په دې باندې کوي چې ته ریسرچ څه ته وایې، چې د ریسرچ اول تعریف چې دی هغه مخې ته راشي چې ریسرچ څه شی دی او بیا دا کتاب وکتلی شي. هغې باندې زه وروسته پوه شم چې د هغه مایند کې څه بل څه یوه خبره وه. اصل مسله دا ده چې د ریسرچ شروع د یو ریسرچ پرابلم نه کېږي، یو ریسرچ کوېسچن را مخې ته شي. نو ډاکټر صاحب چې کوم دی دوی هغه پوینټ ته اشاره کړې ده چې پرابلم څه دی. مثلا په دې ځای کې زه تاسو ته وایم چې د یو کتاب ترجمه په پېښور کې به یو کس هم ترجمه کړي هغه به خبر نه، بل کس به دغه ترجمه یو څو کاله وړاندې په کویټه کې کړي، بل به دغه ترجمه په کندهار کې کړي، بل به په کابل کې کړي. داسې یو کتاب دی، یو کس خپل یو کتاب لیکي هغه ته یو نوم یې ښودلی دی، په دغه نوم باندې د هغه د معلوماتو یا د کم علمۍ د وجې نه مخکې څو نور کتابونه موجودو. نو دا هغه ریسرچ پرابلمز دي چې دا ډاکټر صاحب چې دی هغه په خپل کتاب کې ایډریس کړي دي. دیو په دې بل په ریسرچ کې اهم چې کوم دی نو هغه لکه ابجیکټیوز دیو مخې ته یې ښودلي دي. په د لومبۍ جلد کې تاسو وګورئ نو په دې کې د دوی هغه ریسرچ ابجیکټیوز هم دي. او بیا چې کله موږ کنکلوژن ته راشو چې کوم دوی خپل د لاست والیوم کې هغه ټول خپل ریسرچ کنکلوډ کړی دی، نو موږ ته پته لګي چې تر ډېره حده پورې ډاکټر رفیقي صاحب د هغه مقاصدو په تحصیل کې کامیاب شوی هم دی. نو لہذا موږ دې ته بغیر څه د هیزیټیشن نه ویلی شو چې دا یو ډېر ښه تحقیقي او څېړنیز پروجیکټ ډاکټر رفیقي صاحب سرته رسولی دی. ډاکټر رفیقي صاحب یو کار دا هم کړی دی چې په دې کتاب کې د عصري او دیني علومو ترمنځ فاصله ختمه کړې ده او دا ټولې د پښتو کتابونه ګڼلي دي او په یو ځای لیکلي دي. لیکوال په دې کتاب کې یوه ټوکه لیکلې ده چې د ملا صاحب د میرمنې صرف د کتابونو نومونه یې زده وي. نو د دغه ټوکې په مصداق که د دې کتاب لوستونکي صرف د پښتو د کتابونو نومونه یې زده کړي نو دا به هم لویه ګټه وي. عموما داسې ماسټر کې چې کله دا د پښتو دا وای نو په هغې کې د دې سټوډنټانو نه موږ تپوس وکړو چې په دې ماسټر کې تا د پښتو کم کتابونه ویلي دي، لکه مثلا یو اوله پرچه ده، دویمه پرچه ده، په دې کې کم کتابونه دي. هغې کې دومره زیات نه وي په هغه سلیبس کې، مطلب زیات نه زیات د یوې پرچې دپاره یو 9-10 ریکمنډډ ریډینګز وي. خو کله کله بعضې سټوډنټان پکې داسې هم راشي چې هغو ته دا کتابونو نومونه هم نه یاد. ښاغلي رفیقي د دې کتاب په ګټو کې یوه ګټه دا هم ښایي چې د دې کتاب په لوستلو به لوستونکي د تکبر او غرور له بامه راښکته شي، ځکه هغوی ته به معلومه شي چې په یو موضوع څومره کار شوی دی. د دې کتاب د چاپ کولو او مخې ته د راتللو سره یوه بله ستونزه هم حل شوه، هغه دا چې په یو موضوع په تکراري کتابونو کې د لومړیتوب د حق پته ولګېده.
ځکه چې لیکوال د هر کتاب سره د اشاعت کال لیکلی دی. د ښاغلي رفیقي د وینا مطابق د دې کتابي قاموس په چاپ کېدلو سره به د پښتني ملت د فکري ساحې اندازه په اسانۍ سره وشي. په دې کتاب کې د ښاغلي لیکوال د علومو او د فنونو په ویشلو کې ځینې تېروتنې شوي دي. دا زما کرټیسیزم دی او دا امکان لري چې کېدای شي زه په غلطه یم او ډاکټر صاحب سره خپل جسټیفیکیشن او ما چې کوم د دې چې کوم کلاسیفیکیشن د مختلف ډسپلنز یا سبجیکټ وایز کړی دی نو په هغې کې داسې دي، خو دا ډېر لوی کار دی. وړو یو مضمون سړی لیکي، یو ارټیکل لیکي، په هغې کې د غلطو امکانات دي، نو په دومره لوی پروجیکټ کې دا قسمه غلطو امکانات موجود دي. خو د هغوی لیکوال ته پخپله هم احساس شوی دی، ځکه چې ځینې کتابونه مختلف موضوعات لري او بیا په یوه موضوع کې د هغوی ځایول ګران وي. په هر یو علم او فن کې په لسګونو ځلي موضوعات راوړي دي، لکه په دین پوهنه کې 30 ځلي موضوعات یا څانګې بیان کړي دي. ما تاسو ته وي چې لومبی جلد چې دی هغه دین پوهنه ده، بیا په هغه کې دي لاندې چې کوم دی نو سب تیمز یا سبجیکټس چې ورکړي دي نو هغه 37 سب تیمز ورکړي دي. یو کتاب نیم په دې کتاب کې زما د نظره داسې هم تیر شول چې په چاپ بڼه نه دی رامخې ته شوی، خو لیکوال د ځینې نورو منابعو یا پرستون نه د هغوی نومونه راخیستلي، نو ځکه تېروتنه شوې ده. دا ځکه داسې وشي چې کله یو لیکوال یو کتاب ولیکي، هغه چاپ شي، مخې ته راشي، عموما که تاسو خیال کړی دغه لیکوال د خپل کتاب په دې بیک ټایټل باندې ولیکي چې د مصنف یا د لیکوال نور کتابونه، کله ورسره دا ولیکي چې یاره چاپ او ناچاپ، نو په هغې کې بعضې خلک داسې چې هغه وایي چې کتاب په پریس کې دی یا مطلب هغه په چاپ کتابونو په لیسټ کې ورکي او هغه کتاب د څه وجوهاتو په وجه باندې بیا مخې ته را نشي. نو ډاکټر صاحب بعضې ځایونو کې د سیکنډري سورسز نه د داسې کتابونو نومونه لیکلي دي چې هغه کتابونه په حقیقت کې اگزسټ کوي نه، خو دوی د سیکنډري سورسز نه هغه راغستلي دي. نو دغسې تېروتنې پکې لږې لږې په نظر راځي. کله کله لیکوالان خپل د چاپ او ناچاپ کتابونو په ریس ګډ کړي او هغوی دا خیال وي چې دا ناچاپ به هم زر تر زره چاپ شي، کومه خبره چې ما مخکې وکړه. خو بیا داسې هم وشي چې لیکوال د دې دنیا نه سترګې پټې کړي او هغه ناچاپه اثار یې هم دغسې ناچاپه پاتې شي. د داسې معلوماتو سره څېړنکارانو ته یوه ستونزه دا راپېښه شي چې هغوی لټون کوي او کتابونه ګوري او هغه کتاب په لاس نه ورځي ځکه چې چاپ نه وي. لکه زما خپله په دې کې پښتو چونکې زما سبجیکټ دی، زما پکې خپل دا ایکسپیرینس دی. یو لیکوال هغه باندې د بی بی سی یو ډېر نوموړي نامنیګار یو ارټیکل لیکلی او هغه یې لیکلي و چې دې لیکوال د پښتو 22 کتابونه لیکلي دي. ما چې د هغه کتابونه وکتل نو د هغه ماته د پښتو 8 کتابونه په لاس راغلل. نو زه په یو څو ځله په هغه پسې لاړم او تپوس مې ترې وکړو چې تاسو دا 22 کتابونه لیکلي دي، نو که د دې ماته لږ معلومات راکړي چې دا په کم کال تاسو چاپ کړي دي، په کم ځای کې چاپ شوي دي، نو هغه ته نه انکار کوو چې ما لیکلي هم نه دي او داسې ما یې لیکلي دي، خو دا وګوره نو ما یې په کومه لایبررۍ کې وي. نو کله کله داسې غلط فهمیانې لکه موږ بیا ګورو چې یاره بی بي سی خو یو اتھنټک اداره ده، هغې ارټیکل لیکلی دی چې د بی بي سی یو خبریال او یو لیکوال وایي چې د 22 کتابونه لیکلي دي، بیا به په فیلډ کې خلک ګرځي او په فیلډ کې به هغه کتابونه موجود نه وي. نو کله کله داسې قسمه غلط فهمیانې رامخې ته شي. خو بیا هم لکه چې لیکوال لیکلي دي چې دا کار به نور هم غځولی شي، نو هیله ده چې د دې قسمه خبرو وضاحت به په راتلونکي وخت کې وشي، دا به نور هم خوندور شي او د پښتو ژبې او د ادب د مینانو دپاره به یو قیمتي خزانه وګرځي. خبرې به زه راغونډوم. د ډېر وخت نه زما ذهن کې هم دا یو سوچ و، بلکې کله د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر صاحب سره هم دا موږ دا خبره ډسکس کړې وه چې که امکان ولري د پښتو د کتابونو یو ډیټابیس جوړ شي، یو آنلاین، او که څوک یو ریسرچر هغه غواړي چې یاره په یو کلیک سره هغه ته پته لګي چې یاره په دې ټاپک باندې په پښتو کې تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي دي یا پلاني لیکوال چې دی هغه څومره کتابونه چاپ کړي دي. خو هغه کار ډاکټر صاحب خو په ډېره ګرانه طریقه باندې وکړو، مطلب چې په هارډ فارم کې خو زموږ مخې ته دا پروجیکټ موجود دی، خو کېدای شي چې یاره زموږ نوي زلمي کم چې په آی ټي باندې ښه پوهېږي او هغه دې پروجیکټ ته دغسې یو ډیجیټل رنګ ورکړي، نو واقعي چې دا به د هغوی په پښتو او پښتنو باندې یو ډېر لوی احسان وي. ډاکټر صاحب خو کار کړی دی، خواري کړې ده، اوس ډېر اسان څیز دی، بس داسې هلته پیډ کول دي په سیسټم کې. بس خبرې به را لنډومه او
ډاکټر صاحب چې کوم دی هغوی یوازې دا نه بلکې د دې نه علاوه ډېر کتابونه ټوټل ډاکټر صاحب که تاسو کاینډلی لږ ووایئ چې څومره کتابونه پبلش دي ستاسو 52 کتابونه ډاکټر صاحب تر دې دمه چاپ کړي دي او دا چې تاسو یې نه نو دا یو کتاب دی لکه ډاکټر صاحب په خپل شمار کې دا په 9 کتابونو نه دي حساب کړي او داسې نومیالي که تاسو ګورئ هغه په څو جلدونو کې هغه هم څو جلدونه ډاکټر صاحب 10 جلدونه هغه هم په یو کتاب باندې شمار دی نو ډاکټر صاحب ته زه د زړه د تله په دې دومره لوی کار باندې مبارکي ورکوم او دا تمه ساتم چې پښتانه به د ډاکټر صاحب د کار او زیار ته په درنه سترګه وګوري او که دوی په راتلونکي کې هم داسې قسمه ریسرچونه کوي نو باید چې د دوی سره پوره مرسته وکړی شي په اخیره کې زه د مفکورې فراختیایي او څېړنیز مرکز او د پاکستان سټډي سنټر د دې دواړو ادارو د مشرانو د حیات روغاني او ډاکټر فخر الاسلام صاحب ډیره مننه کوم چې دوی دا پروګرام جوړ کړو او ډاکټر صاحب ته یو درناوی ورکړو